د چمن بولدک لار په بندېدو افغان سوداګرو ته خورا زیات مالی تاوانونه رسیدلی دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د لغړی اتحاد د پرلط کوونکو له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن بولدک لارې پر تړل کېدو او د دغه لانجې پر غځېدو د میوو او نورو توکو سوداګر سخت تاواني او اندېښمن شوي دي. د پاکستان لنډمهالي حکومت 13 اکتوبر میاشت پر چمن بولدک لار د ویزې درلودل لازمي کړي، خو ځایي سوداګر پخوا په څیر د افغانستان په تذکره او د پاکستان په پیژندپاړه شناختي کارت د تګ راتګ اجازه غواړي. د چمن بولدک ترمنځ په ویش منډۍ کې د افغانستان د تازه وچو میوو سوداګر حاجي سردار محمد پښتون له امریکا غاک سره په خبرو کې وویل د لارې له بندېدو څخه سوداګرو ته هره ورځ په سلګونه زره افغانۍ تاوان اوړي. په شلم د نومبر چې دوی لاره وتړله، موږ یو څه تمه لرله چې نن یا سبا به خلاصه شي، خو متاسفانه لاره نشوه خلاصه. نو موږ راولاړ شو، خپلې میوې مو بیرته کندهار ته ولېږلې او له هغه ځایه به یې پر نورو لارو لیږو. زموږ میوې خرابېدلې ځکه ډېرې شپې مو کېښودې. دا خو لنډه میوه ده، نوره به خرابېده. د هره ورځ خرڅې لګښت راباندې اوړي. د چمن سپین بولدک لارې له تړل کېدو څخه حتی په جاپان کې هم د ویش منډۍ سوداګر اندېښمن دي. له امریکا غاک سره په خبرو کې د چمن بولدک سیمې یو سوداګر باري اڅکزی چې دا مهال د جاپان په ابارکي ایالت کې اوسیږي وویل له جاپان څخه هره ورځ په سلګونه کانټینرونه د ویش منډۍ ته بارېدلي، خو اوس دا بهیر ځنډېدلی دی. د هغه په وینا د جاپان له هره ښاره په سلګونه کانټینرې چې په هغه کې ګاډي، د ګاډو پرزې، رختونه، فریجونه، کاسمیټیک سامانونه، الکترونیکي توکي، کمپیوټرې، سایکلونه، ټایرونه او ګڼ نور توکي د ویش منډۍ ته بارېدلې.